ټولو ته یو ځل بیا هرکلی بس زه به ستاسې یو 2 منټه وخت واخلم. ټنګټکور یعنې موسیقي د خوښۍ او امن غږ دی او د پښتني کلتور برخه ده، نو ځکه پښتانه په بنسټي توګه ټنګټکور خوښوي. د پښتنو په سیمو کې د اسلام د راتګ نه مخکې موسیقي هم رواج وه. د خوشحالۍ او ساعتېرۍ هر محفل به په ټنګټکور ګرم و. پښتانه قبایل چې په جنګ ته تلل نو ډول او سورناګانې به ورسره وي. د پښتنو سندرغاړو، هنرمندانو او فنکارانو دا کړه ده چې شعر، ترانه او نظم د خپلو اغېزناکو خوږو اوازونو سره یو ځای د ساز په نغمو کې لوستو او نالوستو پښتنو غوږونو ته په اسانه لار رسوي، قامي جذبه یې بیداروي، روحي تسکین او آرام ورکوي او د ساعتېرۍ سره سره د ټولنې اصلاحي او نظریاتي روزنه هم کوي د پوره قدردانۍ او ستاینې وړ ده چې په دې لړ کې ښاغلی کبیر خان امیري د هېواد هغه با استعداده هنرمندانو له ډلې څخه دی چې د خپلو زده کړو تر څنګ یې پښتني کلتور چوپړ یعنې خدمت ته ملا تړلې ده. د قام د شعوري بیدارۍ او د پښتني کلتور، ادب او د هنر د پرمختګ لپاره په خپل زړه راښکونکي غږ قامي ترانې او سندرې په ښکلي کمپوز کې ولس غوږ ته رسولي او د قام د غږ سره یې خپل غږ مل کړی دی. له هېواد بهر او په تېره بیا په اروپایي هېوادونو کې هرې غونډې او لاریون ته یې په خپل لګښت ځان رسولی دی. موږ د ښاغلي کبیر خان هڅې ستایو او د زړه له تله مننه کوو. د وخت له کمښت له امله خپلې خبرې د ښاغلي کبیر خان د یوه مرکې په دې برخه راټولوم. ښاغلی کبیر خان وایي: زه چې کله جرمني ته راشم نو خپل وطن راته یاد شي او داسې احساس کوم چې خپل وطن ته راغلی یم. دا ځکه چې دلته اوسېدونکي مسافر پښتانه له خپل پښتني کلتور سره ډېره مینه لري. د آلمان د پښتنو پښتنه مینه، پښتني غیرت، له پښتو موسیقۍ سره مینه او د پښتنو هنرمندانو تشویق، میلمه پالنه او افغاني غرور زما پښتني احساس راتازه کوي او ما ته ډاډ حاصلېږي او د خوشحالۍ احساس کوم. زه د خپلې ټولنې په استازولۍ د ښاغلي کبیر خان امیري څخه ډېره زیاته مننه کوم او ښاغلی کبیر خان امیري سټیج ته راغواړم. تاسې ورته یو چکچک وکئ کبیر خان امیري ته. او یوه خبره چې هغه اضافه کول غواړم، کبیر خان امیري د PTM د پښتون ژغورنې غورځنګ د ترانو یا د پښتون ژغورنې غورځنګ ځانګړی او خاص سندرغاړی او هنرمند دی. د PTM ټولې غونډې د کبیر خان امیري په خوږ غږ باندې هر کله ښکلي شوي او رنګ شوي دي. ډېره مننه ښاغلی کبیر خان امیري. ډېره زیاته مننه د دعوت نه مو. زه د هر څه نه مخکې د کونړ د کلتوري ټولنې څخه مننه کوم چې داسې یو ښکلی پروګرام، داسې یو ښکلې مشاعره یې جوړه کړې. زه د ډېرو نومونو سره اشنا وم خو نه وم مې لیدلي، څېرې مې نه وي لیدلې، خو په دغه مجلس کې د دغه مجلس له برکته ډېر کسانو سره زه دلته اوس وینم او پېژنم چې فلانی څوک دی، دا فلانی څوک دی. نو ډېره زیاته مننه کوم. همیشه د سندرغاړي او د شاعر ترمنځ یو هدف دی، دا د ذهنیت د شعور وښول دي، د ذهنیت تازه کول دي. نو د ټولو شاعرانو چې دلته ناست دي، ادیبانو، فرهنګپالو نه ډېره زیاته مننه کوم. د هر یو چې زه ګورم پېژنم او د هر یو یعنې راته لکه د وطن دغه سره زر ښکاري. تاسو د موږ د وطن ستره سرمایه یاستئ او تاسو د کور ودانې تاسو برکت دی چې زه دلته یم. ډېره زیاته مننه. یو لکه مخکې چې وویل شو، زه رښتیا خبرې سندرغاړی نه یم، خو د PTM له برکته یو څو ترانې مې جوړ کړې، هغه د خلکو خوښې شوې. نو یوه ترانه مې دلته اوس بیا تاسو ته یو څو ترانې وایم. ما څنګه خوږ سندرغاړی دی زموږ د وطن ځوان، هغه تاسو ته ښایسته سندرې ووایي. نو زه
یو څو ترانې وایم او بیا به مجلس خپل ځوان سندرغاړي ته پرېږدو. صدیقي صاحب هم څه شي دلته مو لیدلی و څه دا صدیقي صاحب هلته دی نو د صدیقي صاحب نه ډېره مننه کوو. د ټول دلته سندرغاړي دي، هنرمندان دي، شاعران دي، ادیبان دي. ډېر خوږ او دروند مجلس دی. خدای دې وکړي چې تاسو ټول خوښ شي. ما د پي ټي ایم په خاطر د خپل د ملي سرود په چوکاټ کې یوه سندره جوړه کړې ده او ما زه په دې هیله وم چې دغه سندره هم د پښتونخوا لپاره یو ملي ترانه شي. تاسو ته یې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شي. اوچت شمشاد پر څوکو د غیرت خیبر سینه کې د اسمان پامیر پر موټو د تیرا سرخي برجل کې د سپین غره پر هسکا غاړه د توغرو کودرو کې ما خم کړي داستانونه ما جوړ کړي تاریخونه هره میاشت مو یادګار دی نڅوي دا الهامونه د اټک د اسمان لاړې د احمد د عسکرتونه د ارغن شین کیلو خړې د سکندر ستړي آهونه د ګومل پولادي کاڼي د اورنګ اوبه مغزونه د پښتون په اباسین کې پاڅوي ځوان توفانونه زیږوي نوي موجونه مستوي دا سیلابونه هر تحریک مو مستی ساز دی هر یو نیز مو صد شیګن دی خو نړۍ مو هر یو څاڅکی د سرو وینو اباسین دی پاڅې پاڅې زه یو کیږو درومې درومې روانېږو در کور بنیادي څلو ویرانیو کې درېږو دا مو د بابا کور دی دا وطن دی دا وطن دی دا د لوی پښتون بدن دی دا وطن دی دا وطن دی دا د لوی پښتون بدن دی دا د لوی پښتون بدن دی. البته امام داسې ترانې دي زه بله ترانه چې وایم هیله ده چې تاسو راسره بدرګه کوئ. دم د ملي ترانې نه کمه نه ده، همیشه تاسو اورېدلې ده. نو خدای دې چې تاسو خوښه شي.
دلالونو خزانې زما ستا هره ډله کې دي د تورو نشانې زما ای زما وطنه ای زما وطنه وطنه دلالونو خزانې زما ستا هره لره کې دي د تورو نشانې زما ای زما وطنه ای زما وطنه زما ستا هره ډله کې دي د تورو نشانې زما ای زما وطنه ای زما وطنه وطنه دلالونو خزانې زما ستا هره ډله کې دي د تورو نشانې زما ای زما وطنه ای زما وطنه دلالونو خزانې زما ستا هره ډله کې دي د تورو نشانې زما ای زما وطنه ای زما وطنه ای زما وطنه आवाज सही है अर्शद साउंड सही है دا سندره مې د لاروبار یو افغان په نوم نشر کړې ده البته رانې مې خپلې دي
خدای چې تاسو خوښ شي ښه يا رحمن روح مقد يا وشفا يوم صار لا نوبل يا وفان 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 شمال بدلی لکه سونی و هوګړکی د یو زخمان کریم ټول بدن مو کوي چړکی مونږ یو شمال بدلی لکه سونی و هوګړکی د یو زخمان کریم ټول بدن مو کوي چړکی درد مو کته باندې یو شاته درمان نروبل یو افغان نروبل یو افغان نروبل یو افغان نروبل
يوقع لنوبل 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 يوقع. ستړي کوونکي خبرونه موسیقي مو Ganas? Sabe. یو څو موده مخکې داسې د جمهوریت په وخت کې دا خبرې ډېرې شوې وې چې که نه او چې خراسان غواړو یا چې بیا هغې کې به یوه سندره جوړه کړې هغه به تاسو څه وایم خلک وایي چې وخت کم دی 15 دقیقې لرو څوک وایي 15 دقیقې وخت لرو
شي افغانستان دغلا او رحسن قربان يورا بدل بنشي اخر ده پیسہ نہ دولوں کے خالی دل دونوں پیسہ نہ دولوں کے خالی دل دونوں سے ملک یا کون پوچھو میرا اے مرد دو تو پوچھو میرا پیسہ نہ دولوں کے خالی دل دونوں پیسہ نہ دولوں کے خالی دل دونوں سے ملک یا کون پوچھو میرا اے مرد دو تو پوچھو میرا زمونږ یو درون ملګری چې نفیس یې پاتې دی خو زمونږ مجبوریتونه کې بخښنه دی میرویس جان خو همین سفیدی را من نکنم یک باید در خودی چی مهمانا و دوستای عزیز در قدم اول ما سلامای خودم انشاءالله که افغانستان از بافتخار افغانستان یک کف واقع بزنه همگی مهمانا و دوستا و بزرگایی که هستن انشاءالله که به نام پدرم همگی آشنایی دارم. من بچه استاد قاسم هنرمند رادیو تلویزیون هستم و در خدمت تمام دوستا و چون که بزرگوار گفت که وقت کم است ما زیاد پرحرفی نمی کنم چون صدیقی صاحب نازنینم تشریف دارن یکی از هنرمندای سابق وطن همه ما شما است. ما فقط یک آهنگ میهنی خدمت شما تقدیم میکنم میگه یار زنده صحبت باقی خدا کنه که خوش شدم به اجازه همتون شکر. پریږده چې دوزونه تا دروغو ته رښتیا کړم ته راته سبا سبا کوه چې به بېګا کړم ته راته سبا سبا کوه چې به بېګا کړم پریږده چې دوزونه پریږده چې لوزونه دا دروغو ته رښتیا کړم پریږده چې لوزونه دا دروغو ته رښتیا کړم ته راته سبا سبا کوه چې به بېګا کړم ته راته سبا سبا کوه چې به بېګا کړم پریږده چې لوزونه دا دروغو ته رښتیا کړم پریږده چې لوزونه او کنه
داس نوے نوے اسمیدی بنا پیدا کرم تیرا تا سبا سبا کوا سے ببیگا کرم تیرا تا سبا سبا کوا سے ببیگا کرم پریمتا چی دوزونا ز افغانیم زمارو افغانستان دیوان Open the head to Sushwan Kunishim, Kawamewa. Zuma Wakta, Asadino Monoshade. غلامی زما هروان دے منے او کنا زپختون پختون خوا زما خواخی کی زپختون پختون خوا زما خواخی کی मेरा दीवाची पखुरी पता गला कोही असमवीन देवतन सरसकाने نداری گل خلقوا او بکنن جاتو حدیرو که خوری شما ای ارشاد کل وطن کشمیر کشمیر دا دی افغانستان شیدی باغونا سابو اگر کوک دیا ساتی وی دوست ردی سابو اگر کوک دیا ساتی وی دوست ردی تشویت پختو ازان ازوان زندی بابا دشمت پختو حسن ازوان زندی بابا کرم تیرا تا سبا سبا کبا سبا بیگا کرم تیرا تا سبا سبا کبا سبا بیگا کرم پریمتا چی دوزونا دا دروغ تیر اختیار کرم پریمتا چی دوزونا دا دروغ تیر اختیار کرم او تیرا تا سبا سبا کبا سبا بیگا کرم تیرا تا سبا سبا Prima ci dauzuna, da daroga te reknjaka. Prima ci dauzuna, da daroga te reknjaka. Jeda dira manana dostović. Fakir kunam vaqt kam ast va bisoru narmande mahbub kishvar dege mo Sidiqi sohibam tashrif dora. Man namefahmam ke nazar ba vaqt ast yo chطور dege namefahmam. Khudo kune ke khushton amada boshe. باز انشاءالله بخیر در محفلهای بدی بخیر محفلهای خوشیتان قاسمی در خدمتتان است با موسیقی یک فقیرانه که دارم در خدمتتان شکر قربانتان قاسمی سره ډېر مننه زموږ بخښنه ومنئ د خلکو سره موږ په هېڅ خبره کې جوړ نه راځو موږ ته 10 بجې ویلې وې دوی خپلې ستونزې لري اصلا دا موسیقي خو موږ ځان ته هم جوړه کړې وه چې منډې رامنډې مو کړې موږ ویل چې موږ به لږ ډېر خوند ترې واخلو ستاسو نه ورته زموږ ډېره سودا ده تلوسه هم ده خو نه کېږي زموږ بخښنه ومنئ زموږ د درون خوږ ملګري صدیقي صاحب نه ډېره بخښنه غواړم صدیقي صاحب خدای دې وکړي چې نه مو خو چې چېرته یو هماغسې کې یو موږ هر چېرته نه ځو که نه فرمان خانه
دا ښه دی ورکه څوک یې جبه کوي زه خو صحیح دی زموږ پروګرام لږ دی ستاسو د حوصلې نه راتګ نه ګډون نه ډېره مننه خدای قدمونه د امام په تله کې واچوم که زموږ د ملګرو د خوا نه زما د خوا نه په دې پروګرام کې څه کمی د هغې بښنه راته وکړئ کبیر جان د ډېر لرې ځای نه تشریف راوړی دی کبیر جان یوازینی سړی دی چې په خپل لګښت باندې د افغانانو هر ځای ته ځان په خپله رسوي موږ یو ستاینلیک ورته ترتیب کړی دی د ټولنې د خوا نه ډېر دروند باوري صاحب ټکور صاحب او شفیق الله یوسفزي صاحب ته بلنه ورکوم هیله ترې کوم چې کبیر جان ته دغه ستاینلیک زموږ د ټولنې د اړخه ورکړي د خادم صاحب دا شعر چې دی هېڅ زړښت نه لري د شاهانو ورکړه لال او جواهر وي د ادب د خاوندانو د زړه وینې هغه ستاینلیک ورکړه او بله مهمه خبره دا ده چې هغه دوستان چې لرې ځایونو نه راغلي دي د شپې د ځای بندوبست من کړی دی هېڅ ستونزه نشته فقط زموږ د ملګرو سره اړیکه ونیسئ انشاءالله هر څه به په خیر او خوشحالۍ تېر شي کبیر جان باوري صاحب باوري صاحب شو باوري صاحب ټکور صاحب باوري صاحب باوري صاحب یو چکچک د کبیر جان دپاره سویلا خور راسیزانا عارفه خور زموږ د ګلو ګېډۍ حاجي صاحب غلام رسول محمد رحیم یوسفي صاحب یار صاحب او بنواز صاحب جمال الدین دوی ته بلنه ورکړه چې دلته راشي او زموږ د خویندو ته ګلان لري Farsa.